که چیرې دغه دونران یا دغه مرسته کوونکي هیوادونه خپله مرسته د حکومت د لارې نه وکړي نو اقتصاد به وده وکړي او نور فساد، اداري فساد او رشوت او نورو فسادونو ته به لاره هواره نه شي او دا به یو ډېر ښه ګام او ښه قدم اوسي که چیرې مرستې د حکومت د لارې او په افغانستان کې که چیرې امنیت اوسي دغه مرستندویه هیوادونه باید افغانستان سره مرسته وکړي دا کوم وسایل چې ځان سره راوړي دي دا بیرته ونه باسي په دې زموږ د پوځ دې ته ضرورت لري دې ته اړتیاوې لري کوم کمپونه چې جوړ کړي دي دا باید ویجاړ نه کړي دا د افغانستان ملي پوځ ته ور وسپاري تر هغه پورې افغانستان ملي اردو یا ملي پوځ کولی شي افغانستان ته امنیت راوړي او اقتصاد به هم دلته ورو ورو وده وکړي لکه دا نور هیوادونه گرچه پولایی که در کنفرانس توکیو برای افغانستان داده میشه واقعا این برای بازسازی افغانستان برای پیشرفت افغانستان بسیار موثر است. امیدوار هستم که مقامات بالای ما این به شکل بسیار درست و صحیح این به مقصد برساند. واقعا در پولیزی که در رشد افغانستان کمک میشه اقتصاد مردم هم تقویت میشه. البته خب میکنه او پولی است که در افغانستان اگه پولی که در افغانستان ایتی شده او که بیایه و اصلا افغانستان هر کاری که بخواه ازش میتونه. مثلا در اقتصاد افغانستان استفاده شد خوبتر میباشه چون حال نظر به اقتصاد افغانستان میبینیم که رو به اختتام است چون تمام کمک ها به هر طرف وارد رفته. لذا دیگه این است که اگر درای نیک استفاده شد خوبتر است. چې دغه کوم وعدې چې د افغانستان سره د جاپان د توکیو په کنفرانس کې وشوي البته دغه پیسې ښې پیسې دي البته که دغه دی که چېرته دا راشي د افغانستان په صحیح شکل باندې په افغانستان کې مصرف شي کلینیک، مکتب، شفاخانه، سړک دغه هر شی چې پرې جوړ شي اقلا چې په هله لاره مصرف شي چې د افغانستان په ګټه دا د ملت په ګټه ده د افغانستان په ګټه ده اما په دې خاطر چې هر سړي شخصي جیب ته لاړ شي دا نو نه زموږ دپاره ګټه ده نه د ملت دپاره نه د حکومت دپاره او دا به ډېر بې بنسټه کار خو خدای دې وکړي چې په افغانستان ورحمېږي او دغه پیسې یا کومې وعدې چې په هر دغه کې موږ سره کېږي او دا په ځای باندې مصرف شي نو دا به ډېره بهتره ده. کمک‌هایی که به افغانستان کمک می‌شود طوری که مثل سابق مصرف شد اگر اون قسم مصرف شد چندان تغییر مثبت در اقتصاد افغانستان نمیاد و اگر تصمیم بهتر نسبت به این گرفته شود انشالله که چیز امیدواری به نظر میاد. توکیو کنفرانس کې چې کومې مرستې وشوې د افغانستان سره هغه باید په صحیح طور باندې ولګول شي. په اقتصادي طور باندې باید په پولیسو او په اردو باندې مصرف شي په صحیح توګه ځکه چې افغانستان ډېر کمزوری دی باید د نورو ملکونو سره موږ ځان برابر کړو.